بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه ګرانو دوستانو. نن بیا هم د لیک لوست 18مه برخه تاسو ته وړاندې کوو. په 18مه برخه کې وار رسیږي د تورو په سلسله د نون توري ته. د نون د توري سره تاسو آشنا یا بلد یاست. دا د نون توری ده. د نون په توري کې زه تاسو ته کلمه لیکم چې نون نړۍ. نړۍ دنیا ته وایي یا ورلډ یا جهان. دا د نړۍ کلمه ده چې په نون سره شروع شوې ده. مثلا زه تاسو ته په دې باره کې څو جملې لیکم چې مثلا نن ورځ نړۍ ډیره پرمخ تللې ده. نن ورځ نړۍ ډیره پرمخ تللې ده. امروز دنیا بسیار پیشرفت کرده است. امروز دنیا بسیار پیشرفت کرده است. دا شوه لومړنۍ جمله چې ما تاسو ته په د نون په توري کې ولیکله چې نړۍ. بله جمله یې زه تاسو ته لیکم. که نن ډیر کار وکړو سبا به راحت یو. که نن ډیر کار وکړو سبا به راحت یو. اگر امروز زیاد کار کنیم سبا راحت می باشیم. اگر امروز زیاد کار کنیم سبا راحت می باشیم. بله جمله زه تاسو ته لیکم چې دا د هر یو افغان هیله او ارزو ده که سوله راغله نړۍ به زموږ پرمختګ وویني. که سوله راغله نړۍ به زموږ پرمختګ وویني. اگر صلح آمد جهان پیشرفت ما را خواهد دید. ګرانو دوستانو، د نن په توري کې هم تاسو ته کورنۍ دنده درکوم چې تاسو به داسې کلمې ولیکئ چې د نون په توري شروع شوي وي. مثلا لکه ما دلته لیکلې نړۍ چې په دې کې یا دا جوړه ده له نون ړې او ای نړۍ. تاسو به داسې کلمې ولیکئ چې د نون په توري شروع شوي وي او لږ تر لږه 10 داسې کلمې به ولیکئ او هغه به بیا په مناسبو جملو کې استعمال کړئ. که چېرته مو شک درلوده چې سمې یا ناسمې دي کولی شئ موږ سره شریکې کړئ، موږ به مشورې درکړو. بل حرف په نون پسې زموږ د واو حرف دی. واو په دې شکل لیکل کېږي. واو دا د واو حرف ده. په دې کې زه تاسو ته یوه کلمه لیکم چې واو وحید یو نوم ده. وحید دا نوم ما تاسو ته ولیکه د واو په توري کې. او په دې کې زه تاسو ته لیکم چې یوه جمله چې وحید ډېر ښه هلک دی. وحید ډېر ښه هلک دی. وحید پسر بسیار خوب است. وحید پسر بسیار خوب است. او بله جمله تاسو ته لیکم چې وحید او ولی سره ورونه دي. وحید او ولی سره ورونه دي. وحید او ولی سره ورونه دي. وحید و ولی
با هم برادر هستند. وحید و ولی با هم برادر هستند. او بله جمله زه تاسو ته لیکم چې ولی او وحید د ملي یووالي لپاره کار کوي. ولی او وحید د ملی یووالي لپاره کار کوي. ولی و وحید برای اتحاد ملی کار می کند. ولی و وحید برای اتحاد ملی کار می کند. ګرانو دوستانو دغه درې جملې د واو په توري کې ما تاسو ته ولیکلې. نو په دې کې هم تاسو ته کورنۍ دنده درکوم چې تاسو به داسې توري چې یا داسې کلمې چې هغه د واو په حرف یا توري سره شروع کیږي تاسو لږ تر لږه 10 داسې کلمې ولیکئ او هغه په مناسبو جملو کې استعمال کړئ. مثلا دغه کلمه ده، موږ کلمه په اول وختو کې ویلې وه چې یو واحد ده چې د تورو څخه جوړ وي. مثلا دا یوه کلمه ده لکه واو ه ی دال. کله چې دا موږ ټول سره یو ځای کړو یوه کلمه د وحید ترې جوړیږي. په دې ترتیب 10 داسې کلمې به ولیکئ او هغه په مناسبو جملو کې استعمال کړئ چې د واو په توري شروع شوي وي. For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.